قليلا منهم مگر لک کسانا 314 بہادر اگر جہاد تبس جدا شو واللہ علیم بالظالمین وقال لهم نبیهم پیغمبر ورتو ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا اللہ طالوت تاسو دا پارا بادشاہ مقرر کو طالوت کمانڈر دے فیلڈ مارشل دے دا پا نگرانی کے بتاسو جنگ کوئی طالوت غیر منصرف تے یو پا اجمدہ او بل عالمیت تے طالوت او دا پیغمبر پا اولاد کیو قالو خلقوی انا یکون له الملک کیف یکون له الملک دے بسنگ بادشاہی کئی دیکھو فقیر دے فقیر سڑے سنگ بادشاہ کے دیشی ونحن احق بالملک منہ منگا زیاد لائقو منگا مالدار ایو ولم یوت ساعتا من المال دتا ندا ورکڑی شوی فراخی دا مال خود مرا فراخا ندے قالا پیغمبر ورطوی ان اللہ استفاہو اللہ تعالیٰ دے غرکڑی دے پتا سبان دی وزادہو او دے در بانے زیاد کڑی دے بستتن پہ اعتبار دا فراخی سر پہلم کی دے پہلم کی تاسونا زیاد تے والجسم بدن مضبوط تے کمانڈر پکار دے چھے دنگ لوڑی او مضبوطی چھے دشمن پلیدو تی یریگی دا کمانڈر دا پارا دو خبر ضروری قوانین جنگ نہ ماہر ای خبردار ای او قد و قامت ورطا اللہ تعالیٰ اخکولے ورکڑی وزادہو بستتن احساطن فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہو اللہ تعالیٰ ورکئی بادشاہی چاہتا چھے خوخشی دا خدا اللہ تعالیٰ انتخاب دے اللہ در تا طالوت مقرر کردے دے واللہ واسعن دا اللہ تعالیٰ فضل دیر وسیع دے علیم اللہ تعالیٰ عالم دے پاگا چاگا اہلی دا بادشاہ ہے کلاہ خسرویو تاج شاہی بہر سر کے رشت حاشا وکلار چاہتا خود بادشاہی تاج نہ پسری گی شاعر وی تر الرجل النحیف فتزدریہ وفی اسوابہ اسد مزیر تیو کمزور سڑے گرن تیو لکا دا سنی خبر نہیں داغا پڑک ازمرے رے نرے ازمرے تا تب سڑے کمزور اخکاریو داغا ربا ازمرینم دے آت مضبوطی ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أصوابه أسد مزير ويعجبك الترير فتبتلي چالاک سڑے اگر تا پتاجب کو کردے چتا دا امتحان والی فيخلف ظنك الرجل الترير بیا تا بیکارکا واخوی تبادری اگر پاکی بالکل دیو سپیڑے نہ تختی بیا ان آیت ملکی جدد بادشاہی نخم دا طالوت کی دربانے بادشاہ دن خدا دا چھ تابوت پا خیری راشی یو صندوق تیغا براشی واقعی اگا صندوق غیانو راڑو پا یو گاڑی کی سزے کوری فرشتو راڑ لیو بیا غیانو راڑو دا مالقاو دا مسلمانانو نا غصب کرو او پدے کی دا پیغمبرانو تبرکات پراتو دا موسیٰ علیہ السلام مبارکہ امسا پڑے مبارک دارون علیہ السلام پٹکے او دا نور پیغمبرانو تبرکات پکیو دا بچے دا مجاہدین سرو روان باو نو فتح بدان تکیدا دا غید امر برکتو تبرک بی آثار الصالحین بعد خلق تبرکات نمانی ان یاتیکم التابوت توستبراشی صندوق فی سکینت نغی کے بسامان دا اتمینانی دا دیر دا مانا دینا غائبو امالقاو پی قبضہ کری و بی امالقاو نا بیدبیو شو نا غیبا بیماری رالا اغیوی را دے صندوق ادب مگا نشو کولے دا غیانو گاڑی کی واچوی غیان پوچھڑی چلتا چلاڑو لاڑو اگا اللہ تعالیٰ دا طالوت پا قبضہ کرا وستو فیہ سکینتن من ربکم و بقیتن دی کے باقی سزن دی مما داغنا ترک آل موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پڑی مبارک امسا مبارکہ دا حارون علیہ السلام پٹ کے او یو قفیز پا کے منو اس کنجبین پا غینا نازلی دو پورا یو قفیز پا کے اغم پروتو قفیز یو خاص لوی وزن دے او دارنگی دا تورات سے مبارک تختین پکی پرتیوی تحملوه الملائکہ دا براولی فرشتین فی ذالک لا ابتلیکم اللہ استاس امتحان علی بنہرن پیو دریاب اردن مخیاری دا بیت المقدس او دا مق پمنز کیو دریاب دے دا اریحا خواہ کی تیر شوی دا دریائے اردن یو
دریاب برازی او دا وقت سخت گرمی وا جهاد په سخت گرمی کې راغلو او خلق وی مونږ تګیو نو مخامخ یو سین راغی نو پیغمبر د خپل فوج امتحان علی ورته وی ان الله تعالی مبتلیکم تاسو امتحان علی مختبرکم ممتحنکم الله تاسو ابتلا امتحان کوي بنهر پيو نهر باندې نهر سینتوي فمن شرب منه چاچ د دریاب ابوس کلی فلیس مني غبا ما مرګري لکه حدیث او نتائج د حرص حرمانی ومن لم يطعمه چاچ د ابو نسکلی فانه مني الا مگر من اغترف غرفه دیولا سچون جائز ده دیولاس ابو علی چون دمرو بوس کې چې په دې بوتند مړشي او ډېر ابو مسکه غرفه دیولاس چون ته ویل کېږي شي بيديه دیولاس چون فشربوا منه فصل کو د پیغمبر خبره اونم منله سینو ته صادری کې خو دې داشپانه مو کتلی کله چې نه هر تراشي ګړې د ګړو سره وسیږي هغه کنه هغه دې سینې ته صادر کی ته خپل هغه په پنه یو نه هغه د نر بچو خپل دې کې پسین باندې ور پری وتل لکه څنګه چې حیوانو بسکی سبب الا سچو او چاته دغه سی ولینسکو سکلی تر دې چې خېټه په سناسه او مخکې په دریاب باندې لامبو اغستل دي لامبو خو بیا غټ خېټه سړې نه شي اغسته نو دا کسي موږ په سین نشو پورې وته او چا چې څنګه مسکلي هغه 314 لسو هغه د سین پورې وته الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه ومړه خېټه خلکو بوکل الا قليلا مگر لوګو کسانو چې 314 لسو فلما جاوزه هو هر کله چې پوری وته طالوت علیہ السلام والذین آمنوا معه ومؤمنان ورسره پروت الکدا هوه ولې راړوې تانا تاسو کو دمر ورکه قرآن مجید راړي غټ قرآن مجیدونه راړي د خدای انسان دا خدي دا هوه ولې راړو سړي ویلی نه پکې نه پکې څه ویلی نحوه طول ویلی نه خیر رشیدت جزاک الله يرول مکار دي کما خرب سره یادې دا نر بچي خدیو کو چی را دي هر یو شی چې تفصیل په ضمیر مرفوع متصل باندې او کدا ولن بمنفصل اسكن انت وزوجك الجنه کمن ارتویلو نحو بک څنګه جاری کې نو دا والذین آمنوا د جاوز په ضمیر مرفوع متصل باندې تفتن هو سر متاکید کو فلما جاب درېږي یا به تاسو کوم خیر یا الله را فلما جاء فسمخ کې وادو که چمانه بنېږي فلما جاء طالب یادینا اصل کې محنت نه کوي سو زللا مسئلې تیر شي طالب ورته خیال نه کوي فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا اوي اغا خلقو چې چاوبه سم په مړه خېټه سکلي اي لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده موږ له جالوت مقابله نشکوله موږ نه خېټه شناس دي موږ خېټه به څنګه پورته کوو قال دا ډېر بس کلم دی خو استسقاء بیماری میں سڑے اکثر بڑی سی بات طالب اسکی خیٹے اچھلی قال الذين يظنون او یا مؤمنانو چدا غیدا یقینو یظنون دلته په معنا ده یقینون سره انهم ملاق الله چې موږ به الله سره ملاقات کیږي د باس بعد الموت قائلو اغه شوی اغه کم من فئات دیر جمعتنا قلیلۃ چې واړ وی غلبت دا غالب شوی دی فئاتن کثیرا پغټوړ جمعتون باندې باذن الله موږ اگر کله یو 314 او د جالوت فوج په زورګونو الله تعالی کله واړ جمعتون فلوی جمعتون باندې غالب کله ک بدر کې 314 مسلمانان فزرو کافرانو باندې غالب شو والله ما الصابرین کم خبری ده تاسو نه فتویل دی او کم خبری ده بل کم د کم خبری تمیز مجرور او د کم استفهامی اغا منصوبی کم درهمن فی جیبک کم استفهامی ده کم درهمن انفقتم ډیر روپۍ لګولې دي کم عمت لک یا جریر تو وایا کافر ویلی ده کم عمت نمک وایا ته کم عمت لک یا جریر وخالة فدعاء قد حلبت علی اشاری طالب ته کتاب شعر چې نه یاد نو سر ته کوتا کرو باغوتا کتاب حالانکه دا نظم یادول انتهایی آسانی
किताब چې اشعار حکومت کم داغي یاد کا حالته کې تمام متن او تمام متن دواړه تقدیر چې کم نه پیدا شي کم حال متن وعلى كل حال باذن الله دا الله تعالی په اذن باندې غي غالب شي والله مع الصابرين والله مع الصابرين بالعون والنصره دا خدای مدد د صابرین سره ولما برزوا لجالوت هر کله چې مسلمانان سرګن شو مبارزه بوا په خوا میدان کې دشمن هغه کې ولاړو او تبدی طرف ته आवाज مو شو هل من مبارز تمام مقابله ته څوک راوتون کې شتا نو پهلوانانو باول جنگ شروع کو یو پهلوان بل پهلوان بیا باندې نه پس د تورو جنگ شروع شو هر کله چې مبارزه شروع شو فلما ظهروا لجالوت وجنوده وسم د جالوت کلا د عمان پهرون د پاسه بر عمان لوی خار دی زور غلم بر پهرون د پاسه د جالوت ته کلا کانو سب پرستا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا دعاءك مجاهدين دعاء الله تعالی قبلی دټولنا یا تا قبلی دین کی دعا د مجاهد د چې په صف اول کې ولاړی ربنا یا رب زمونږه افرغ علينا راوالا ومونږه صبر د صبر بوکي را باندې راوالا وثبت اقدامنا زمنا قدمنا مضبوط کې وانصرنا القوم الكافرين فهزموهم پس مسلمانانو شکست ورکړلو جالوتیانو ته باذن الله د خدای په حکم وقتل داوود جالوت او قتل کو داوود علیہ السلام جالوت فلا داوود علیہ السلام روانو یو کانی ورته ما اوچت کا کانی ورته وي باقاعده کانی اوچت کوم هغه کانی د طالوت سر تر وبغولو نو طالوت چې مړ شو ټول قوم ځان ته تختیدو همیشه کمانډر ولا کمانډر او د فوج مشر چې ختم شي نو فوج ځان ته بیا تختی وآتاه الله الملك او ورکړه الله تعالی داوود علیہ السلام ته بادشاہي داوود تمی طالوت خپل لور ورکا او هغه زمانہ کې داغه چې د سړي اولاد باندې لور به تمام مال مالک و نو دا غیر وجنا الله تعالی بادشاہي دا طالوت منتقل ک داوود علیہ السلام ته وآتاه الله الملك پیغمبرم وفات شو شمون یا سموئیل علیہ السلام او طالوتم مرشو والحکمت و نبوت مرکو دا سے پیغمبر چه بادشاہ میو اگا پیغمبر می داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دی وعلمه او علم ورکو داود علیہ السلام تا مما داغنا یشاؤ داود علیہ السلام چه اسپنا پلاسو کی واغشتنو اگا گلیشی بی اڑوگن دی نرموا نو دا غینه به پلاسو باندې بیا غری جوړولې پلاسو لوار خو پور کې ګرمای داوود علیہ السلام پلاسو کې دا معجزه وا چې دا اوس باندې دا سخونه باغ ته دا سنرمو لکه غلی شي وړه نو دا غینه به کړای ورسره جوړولې او بل مارغان علم الله تعالی موسی لور داوود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام تور کړو دا مرغو د میغو د دې په خبرو واخیرا نه پویدل وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع ومنطق الطير دا زغور جوړول او دارنګ د مارغانو आवाजونه ولولا دفع الله الناس کنه دفع کول الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض دا بعضهم د الناس نه بدل یعنی بعض په بعض باندې دفع کوي کدا جهاد نه وي بیا خو به د جماعتونو کافرانو وران کړیو لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض تلك آيات الله دا کسی چې کدي خلق ته بیانې دا د خدای نخري نتلوها عليك بالحق دا موږ لولو پتا باندې په حق او انك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا پیغمبران موږ فضیلت ورکړې بعضو لپاره په بعضو باندې انبیاء په درجاتو کې متفاوت دي نبوت خو کلی متواتر ہے نسبت افراد تعالی سویہ لا نفرق بین احد من رسله لیکن عبدیت کی مدارج دی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله بعض پیغمبرانو سره الله تعالی خبر کړي لکه موسی علیہ السلام هغه کلیم الله ہوئی
ورفع بعضهم درجات او بعض پیغمبران اللہ تعالیٰ پر تکڑی پا درجاتو کے لکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چه رب العالمین لا مکان تو بلو او خاتم النبیین کو او نبوت باغبان ختم کو او آخرنے کتاب قرآن ورکو او قرآن معجزہ دا نور پیغمبران نور معجزی وی کتابون معجزی نوی او در رسول اللہ امت بطول امتن مانے افضل کو وآتینا منگا ورکڑو عیسیٰ علیہ السلام تا واضح دلائل وآیدناہو منگا داغ تائید کرو بروح القدس پا جبرائیل امین باغ سر ہمیشہ گردے دو یسیر معہو حیث سارا چرتا بچتلو جبرائیل امین بول سرو روح القدس مانونے مانے اندر تکڑی ہوئی رے مانے در تما کڑی وآیدناہو بروح یو مانے خدا دا چھے جبرائیل امین اگا اسمانون تا دک کسی ثابت و سالم و خیگول جسم ما روح یہودیان چا قتل ترال اللہ تعالی جبرائیل امین تا دما بندبار رو خیگول بلے کم مانا ہوا اسم اعظم ورسرو بلے کم مانا ہر بچے سے پیدا شی دمست شیطان دا وجہ جاڑی مگر عیسیٰ علیہ السلام دا غمور دمست شیطان محفوظ دی ولی لیکن بی حنی دعا کری وا اللہم انی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم لگا سنی آیت یا ایوہا الذین وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَاللَّهُ تَعَالَى غُفْتَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا او بیا بعد جنگ در رتڑونا مقتتل الذین من بعدهم جنگونا منو کڑی چکمدنو خلقو پست پیغمبرانا من بعد ما جاءت البینات ولكن اختلف خلقو ومسئلہ توحید کی اختلاف پیدا کرنے کا جہاد در رتڑا فمنهم من آمن بعد خلق ایمان اور پا وحدانیت اللہ پر رسالت پیغمبران ومنهم من کفر لك نصارى او یہود ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد مختاریت باری تعالی یا ایها الذین آمنوا انفقوا خرج کئی مما بعد داغنا رزقناکم سلوی اختم روپی ورکی سلوی اختم من یا تبعیز دا پارا دے بعد دا آغنا رزقناکم یعنی سلوی اختم روپی پا زکاة کی لازم دا من قبل ان مخکد دینا ان یاتی یوم چرابشی ورز دا قیامت لا بیعن فی اغیق بیا خرید و فروخت دی التا فیدیه اور قیمتین بیانا پکاری گی نو دے جو دینا ہے کہ ہے فرصت ابھی دے جو دینا ہے کہ ہے فرصت ابھی سنگا دے قارونوں میں لگیا دے آلتا لٹائی فقیران فقیران آلتا نے پیدا کی زندگی پتہ نہ لگی دیو جن پخپل دن کی دا اللہ تعالیٰ پرار کے پیسے خرچ کے من قبل ان یأتیا یوم عظیم دا قیامت رد براشی لا بیعن فی اگی کی فدیہ نشتا خرید و فروخت پار کے نشتا ولا خلت اونال دا دوستی پکاری گی یوم یفر المرء یو سڑے بدا رور نہ تختی پلار بدا زوی نہ تختی خدا بدا خاون نہ تختی خاون بدا خط نہ تختی نفسی نفسی بدا دوستی موستی بدا آلتا خط نہیں ولا شفاعت سفارش پم آلتا بیانی شفاعت بالتنی سمانا شفاعت قہری بنی معتدلوی شفاعت رشتان مگر ولایت کرا دی من یشو اندہو الا باذنی نالتا بشفاعت بالاذنی دلک دا شفاعت مراد شفاعت قہری دے شفاعت قہری بنی راغیم در تدو صورتنا خیلیو یو شفاعت بالمحبت او دل بالوجاہت شفاعت بالاذن اشتا والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو اللہ موجود اللہ واحد اللہ مبتدا موجود دا خبر دے یا واحد خبر دے دا دعوی دا لا الہ الا ہو نشت دے سے معبود مگر دا اللہ تعالی ذات الحی اللہ تعالی ازلی و ابدی دے القیوم نگران دا عالم دے الحی اللہ تعالی ازلی و ابدی القیوم قیوم چاہتا ہوئی
मन यहफज़ु कुल्ल शैइन व यरज़ुक़ु कुल्ल शैइन, द तमाम कायनात हाफिज और द तमाम कायनात रिज़्क़ वर्कउन के। इब्न अब्बास वही अल क़य्यूम मन यहफज़ु कुल्ल शैइन व यरज़ुक़ु कुल्ल शैइन, निगरान द आलम। ला तअख़ुज़ुहु, ननिसी दलरा सिनतुन जुटा द खूब, अल्लाह ताला द खूब जुटा न राजी, सिनतुन जुटी तो हुई هذا وسنيسنون له وسنيسن وسنا وسنة وعد يعد وعدا وعدة وسلاسل وصلا وصلة وذنيذن وزنا وزنة. دا ټول بلا قوانین یادوي چې لغت کې او په صرف او نحو کې مهارت پیدا شي. وسنان هغه طالب ته وایي چې نه سبق ته او سترګې مرغۍ کیږي، هلکه ودکېږي خوب درځي سترګې کله پټي کې کله بیرته کې دي ته وسنان وایي. وسنان نعسان هغې ته وایي چې د خوب پې زیاته غله وایي دا سټ داسې رستو دي، او نعمان هغې ته وایي چې سم په پوخ کاڼي باندې وده شي. یو وسنان دی، یو نعسان دی، یو نعمان دی. دنامه ینامو یا دنامه نوم ننیسی دلره جوټا او نو خوب. موسی علیہ السلام د فرشتو نه تپوسو کو چې الله تعالی ما آرام کوي. فرشتو الله تعالی ته وی چې موسی علیہ السلام د دې خبرې تپوس کوي. الله تعالی فرشتو ته وی چې موسی علیہ السلام ته یو دوه پیالې ډکې ورکړي، دا وګور ورته دوه پیالې ډکې کوي، ورته د دې بلک حفاظت کوي او ازبره دي. شوګیره چې کو خو ورغه ډز دواړه پیالې ته دی خو اورېدلې وي. الله تعالی چې دا تمام کائنات او د ازمکه ساتي چرته دا یو بل سره جنگي دي، دا د خبرې دلیل دی چې الله تعالی باندې جوړه خو درادي. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا الله تعالی په قبضه قدرت کې تمام کائنات سماوی او ارضی دلته پسند دی. ملکا و خلقا و عبیدا و تصرفا، دا ټول د خدای مملوک دي، ټول د خدای مخلوق دي، ټول د الله غلامان او ټول کې الله تصرف کوي. له ما فی السماوات و ما فی الارض ملکا وخلقا وعبيدا وتصرفا. من ذا الذي سوق اغسڑے یشفو عنده چې الله دربار کې سفارش سوکم سفارش نه کوي الا باذنه مگر پیدا د الله تعالی. الله رسول الله مبارک ته چې اشفع ارفع راسك يا محمد صل تعطى اشفع تشفع. يعلم ما بين ايديهم، الله تعالی پیژني تمام کائنات چې هغه موجود دي، وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، او احاطه نه کوي پیسې سره د علم د الله نه، د الله په علم د چا احاطه نشته الا بما شاء، مگر دومره مقدار چې خدای وغواړي. پیغمبرانو ته وحی وکړي، نو د وحی په ذریعه پیغمبرانو ته پته ولګي چې الله تعالی دا وایي. وسع کرسیه، فراخ دا کرسی دا الله تعالی د اسمانونو د ځمکو نه، کرسی دومره لویه ده چې د اسمانونو د ځمکه پکې کېږي. داسې مثال وایي لکه په یو ډال کې چې 4-5 روپۍ کېږي، دا کرسی دومره لویه ده. کرسی نه مراد د الله تعالی قدرت، د الله تعالی قدرت په اسمانونو او په ځمکو ټولو محیط. او څوک وایي چې نه له کرسی، د الله کرسی د لا کرسینا ولا نعرف کیفیته. الله تعالی چې کوم صفاتونه ثابت کړي دي هغه به ثابت ده، خو کیفیت ته تا نه معلوم. محدثین همیشه امرار کوي، امرار استوى على العرش. امام مالک نے چاہتا پوچھو کو نغوی الاستواء معلوم والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفیت مجهول له، او الایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اهل سنت دخده صفات چه سمر راشی التا امرار کئی و متکلمین تاویل کئی. ولا يؤوده، او نستر کئی اللہ تعالی لرا حفظهما، حفاظت آسمان و دزمکو. التا اللہ تعالی دا تمام دنیا دا کائناتو پا کلمه دا کن سر انتظام کئی. وهو العلی، اللہ بلند العظیم دیر لوی دے. لا اکراہ فی الدین، نشتر اجبار پا دین کی، سڑے بنا مجبور کے چه خام خاطر چکندن اسلام راڑا. قد تبین الرشد،
ظاهر شوه ده هدایت من الغی ده گمراهینا حق لار واضح ده فمن یکفر بالطاغوت سوک چی انکار کئی ده شیطانانو ده بوتانو ویؤمن بالله ده اللہ تعالی پذات ایمان راڑی فقد استمسک بالعروة الوثقا سو کوئی دا لا اکراہ فی دین آیت ده جہاد منسوخ تے چی جہاد و قتال بکے بعد وہی قتال بیل و اکراہ بیل فقد استمسك بالعروة الوثقى دمنگل یولا بولی پدستے غیبی دا باری تعالی چاگا مضبوط دا چاگا دا لا الہ الا اللہ کلمہ دا عروہ موٹی تا ہوئی دا چانک موٹی دا پیالے موٹی دیتا عروہ ہوئی لن فسام لها لن قطع لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ناصر الذین اللہ تعالی مددگار دا مومنان مومنان سوک دی چاگر اللہ تعالیٰ پا وحدانیت دا پیغمبرانو پر رسالت او پا تمام ما انزل بان ایمان رانی یخرجوهم اللہ تعالیٰ رودا سدوی من الظلمات دا تیرو دا کفر و دا شرکنا الى النور رنا دا ایمان تا رنا دا توحید تا والذین کفروا کافران چلی اولیاؤهم الطاغوت دا غی ملگری شیاطین دی یخرجونهم دغه شیطانان روباس خپل ملګری درنا د توحید نه تیرو د کفر درنا د توحید نه سمانه توحید ته قریب دي رسول الله د معنا د خیر او برکت ته معجزات ویني او بیا ایمان نه راړي اولئک اصحاب النار فيها خالدون الم تر الى الذي پس آیت الکرسی کې د الله تعالی د وحدانیت مسله او دلائل بلا بیان شوه توحید د پاره آیت الکرسی پا قرآن مجید کی پٹول آیاتون مانے افضل آیت تے ذکر آگے موضوع توحید دا او آیت الکرسی چی انستیشی دیو سڑی نے بالکل قلا چاپے رشی طالب شود کی گا آیت الکرسی وایا او دا سورہ حشر دا دری آیاتون وایا اول بوے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسدری دل بداوائی او بیادا دری آیاتون وایا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات او پدانی چفکا او یا ذرا فرشتے دو سڑی نگرانی کے کسہر کے دیو اومن او کما خام ادکیدو وقت دا ادری سورتون موایا اعوذ باللہ بسم اللہ وایا وقل ہو سورت بیا بسم اللہ دا قل اعوذ برب الفلق سورت بیا دا قل اعوذ برب الناس فلا سنی چوف کو دا لا سنہ پٹرول بدن ما جرا کاغا پیغمبر علیہ السلام بدا دعا گانی پخپل نارمانے ویلے صباحا و مساءا نو اللہ تعالیٰ بدی دا مصیبتونو دا بلاگانو دا پریشانونو محفوظ ساتی او دا رنگی دا سورہ بقرہ دو آخرانی آیتونو دا آمن الرسول نفس دارنگی که کیدیشی نو دری زلا سبحان اللہ وایا دری زلا الحمدللہ وایا سلور دی زلا اللہ ساڑے خاصم کٹ کی پروتی کرانا خونلا او ساڑی تا خمال دار خوبم بیا ورشی او درودم وسو زلا وایا نو پراگندا پریشان کن خوبونا با بعد طالب دا کسی دا وی گندو دشی ایسنا وی خلے پیچے کڑی لکا خلے ماتی وایا لا دعا گانی چا اللہ تعالیٰ پا حفظ و امان بعد طالب قسم کڑی قسم کٹے کے میں پڑی خلاوی لگا سی میرا کوئی کتب دکھیک اللہ لا الہ الا ہو والا کل حال آیت الکرسی دیکھی دا توحید مسئلین اس داغیر پارا تائید و دلیل و نقلی و سرکی علم ترى آیا تا تدا خبر معلوم ندا رویت نموراد رویت قلبی دے یہ رویت بسری تو سرے پخ پل استرگو یو شیئن یہ تو وہی رویت قلبی یعنی علم تا تدا خبر معلوم ندا الالذی اغسر حاج چه مناظرے کری ود ابراہیم علیہ السلام سراغ نمرود ابن کنعان ابن کوش نمرود ابن کنعان دا پلار نمی کنعان او دا نکون میں کوشو ابراہیم علیہ السلام سر مناظرہ کئی فی ربی پبارد رب کے او دا مناظرہ ولی بولا ان آتاہ اللہ الملک ذکر چے اللہ بادشاہی ورکڑی وا نو تکبر شروع کو تکبر گنجے کو خدا نا خن دے
گنجی ته د خدای نکونه ورنکي کني د خپل سر بنیاد وباسي چې خارق په راشي ټول سر چړې واخي نو بادشاہي ورکوي د ټول آرام توپ کولو او لګیا د تکبر کولو اخذته العزة بالاسم نو ان آتاه الله بعض مفسرین وینا هنا مراد ابراهيم عليه السلام ده ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی د نبوت بادشاہي ورکړي او بادشاہي خدای نبوت على كل حال مخکنه خبره بیا تقوی ده اذا قال ابراهيم کله چې ورته ابراهيم عليه السلام ربي الذي تما پروردگار هغه ذات ته یحیی چې ژوند کوي ويميت او وجن سوق ژوند کوي سوق مړ قال نمرود انا احيي واميت انا بنوي الف د پاسه ته بل څه لیکلي ګول چرخی چې د الف په تلفظ کې مرا والا انا احيي انا بنوي انا احيي واميت زم احياء و اماتت کو زه ډیر چې د پانځه حکم نشوي پرېږدم او ډیر دغه څه سره رونه سمو قتل کوم غبي قیدونه د پیغمبر اسلام د مناظرې خبر ورته بل طرف ته واړوله قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس الله تعالی اولین ور د مشرقنا تیرا ولا د مغربنا کله طاقت دا نظام سماوي بدل رز نشپا جوڑا کو شپینا رز نظام سماوی بدل کر فبوہت الذی کفر پسلا جواب شو کافر بوہتا او بہتا او بہوتا دری والا لغتون جدی مانا متحیر کیدل او حیران کیدل واللہ لا یهدی القوم الظالمین او کالذی ارأیت مثل الذی مر علی قریہ دا واقع دا اوری دلی مراد دین عزیر علیہ السلام دے سو کوئی ارمیہ علیہ السلام دے سو کوئی حزقیل علیہ السلام دے لیکن دیات مفسرین وی دا عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام پا بیت المقدس تیری دو او بیت المقدس اصل بیت المقدس خلق ورطا بیت المقدس وی اغم روا دے بیا لیکن کلمہ بیت المقدس لوٹو ذکر بخت نصر پہ حملہ کری وا او یا ذرا بنی اسرائیل وجلیو او یا ذرا قید کریو او بیت المقدس لوٹا کڑو پیغمبر تیرے کی خار بالکل وران پروت تے ویرا دابم چرتا آباد شی اللہ تعالی عزیر علیہ السلام بانے موت توارکو او دا غیر پس بیا دوبارہ بنی اسرائیل راللو بیت المقدس آباد کو سلکالا مانی تیسو سلکالا کی ملکون آباد شی بیت المقدس بیا آباد دے و چمنو ندی و مرغدارو ندی پیغمبر سل کالا پس اللہ تعالی را جنگشوی سمرمودا بیا آرامو کنوی یومنو بادک لکه سار کې دا آرام کولو لور په پریوتو یا کنه نه رہی خو باندې یوم او کنه مې کس پټی رشوی نو بیا تا وی سل کالا دی پورا تیر کل سل کالا او دا خر ډکو ته خو دا تک سپینه ډکی د خر دلته پنجره پرتا و دا پختو دلته خپوال ته دا کپره ډکو دا ګورلا تک سپینه ډکی دا وخت نامو نشان په برنشت او انګورونه چې کوم شیره دي دا ونی سره ول نکړی هغه تازه ده بالکل حالانکه هغه کې خون بدل شي الله تعالی ورته خپل قدرت خي ګورا هر تا ګورا چې څنګه درته جمع کوتاوي ان يحيي هذه الله بعد موتها دخرنا نورم قیاس کا قیاس کن ذی گلستان من بہار مرا دخر اگر تمام اڈوک یکدم کلپ دا اڈوکو ڈانچا جوڑا شو او بیا پی دا وحی پلستر راگے و خرا و آدمکو عزیر علیہ السلام حیران ہے کہ خدایت پارسا قادر ہے دا خر اڈوکی چال تا پروتو دل تا پروتو سپوز غلولی راز غلولیو او پا کلمه دا کن سر یک دم دا اڈوکو ٹولا ڈانچا جوڑا شو بیا پی دا وحی پلسترم راگے او کالذی مر عزیر علیہ السلام کی تیرشے والا قریت پکلی بانے مراد بیت المقدس تے قریہ کلی توئی ذکر آگے کی خلق جمعی قریت الماء اے جماعتہو خلق پکی جمعی وہی خاویت او دا کل پریوتے والا عروشہا پچتنو چتنے لان دی پریوتیو لکیو دے چھے اولڑے منگا میدل خوستو تتلیو خاص بالکل ورانو جاڑو او د سکډ میزایل پر اغله کړه خو طالبان دلته ناشتي ونی منی لوی د چینارونو ځکه کافرانو سکډ شروع کړو پس
اسکټ ډېر ظالم د جهاد مرغټ چې کوم نو دغه په یو ځای چراشي ملک نه ملک او بیا سمو د پس د طالبان وخت چې موږ ورانو بیا ګرم بازارونه ونی پکې تکشنی ولاړی چې اوس خدای خبر نه خوښ مسالي نو کله کله کلی وران شي بیا سن کاله پس بیا پیغه باغ او بهار راشي او کلذي مر یا هغه پیغمبر ارایت الذي تعالی پیغمبر کی دلو مر على قريه وهي خاويه وهي ساقطه دا کلی پرې وته پچتون باندې بختنا سر لوټلو ټکړو قال دې پیغمبر وی ان يحيي كيف يحيي خدای خو قادر دی لیکن هغه دا جمع کولو کیفیت پسند څنګه به جمع کی بعد كيفية ذلك قال كم لبثت تصمنا مدتيرك قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام تصل قال تركني فانظر انظر الى طعامك والخراك انظرم دير در خرابي وشرابك وشيري انغور والفراوة لم يتصنع غندي بدل شوي سل قالك الان كما كان لك شيء يصير فرج كدن نكيري پخکړه چې فریج کې دنه کېږي تازه به تازه پروت بوی پکې نه راځي لم يتصدا اصل کې لم يتسنن بلا نونو نجم شنو یو نن په هي بدل کو یعنی لم يتغير وانظر الى حمارك او خرطه وګوره چې اډو کې سپین پراته دي او ولنجعلك آية لأرينا كذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس دې لپاره چې موږ وګورځو کنه خلق ته مو ټول کې چې باس بعد الموت حق دی باس بعد الموت دا یو تن جون دي کول د دینه د تمام خلق جون دي کول معلوم کوي وانظر الى العظام وګور اډوکو د خرطا كيف ننشزها څنګه موږ جمع کوو څنګه موږ جون دي کوو ثم نكسوها بیا په موږ پرده راولو لحما دا وخه اډو کې دان ته جمع شو بیا په وخدان تراله او بیا خرا आवाज کو فلما تبين له هر کله چې پیغمبر ته خبره معلومه شو په مشاهده سره پستر ویل چې اډو کې دا شو جمع کیږي او باغې بیا وخدا سره دي قال اعلم زما یقین او علم ده دغه مشاهده سنیدا کېبوت مانند دیدا سنیدا کېبوت ما یو طالب تماوی لکه کاغذ د غوړګي او د دربونه جوړیږي طالب ته پته نو چې دا بلا څنګه وي ما به طالب راځه د نوخار پیپر مل ته مې بوتلو تاسو چا پیپر مل کتل د کاغذ جوړیږي پیپر انګریزي کې کاغذ ته وي اسنه طالب تقریر کې بیا پیپر وي پیپر مل ته بولا آل تک دا غوړګ او درب راځي نو دې ته یو ټوکا لګیدل زبردست ماشين دی کاچاری باندې ټوکا کوي دلان ظالم پکې لګیدل هغه برخه گئی او یو نو د مناری په شان دغه نو ځای په کړکۍ نو د جوړه تدان تبار توزي بیا دا تمام پریکړی شي وړدي او درم داخه تر وړدي نه یو بیلر د لوی تنور دی هغه ته هغه کې بیا غل شي لکه څنګه چې خزه وړاږي 24 غنټه هغه غل شي بیا بل طرف ته رولري دي باغې لکه خنه چې پراټه جوړي دغه شی بیا رو دغه نه کاغذ باریک شي بل طرف شریر ګنټه دا دربونه یا دې بل طرف تعالی کاغذ ورودي طالب چې وبوده خالق واقعي لکه دا هم په خپل سترګو کته چې کاغذ یا لکه د سیګریټ د کارخانه ته ورشه نو بلا مختلفو درجاتونو یو شی لګیا دی تیریږي او بیا غینه یو شی جوړیږي نو چې قدیر علیہ السلام قتل چې اډو کې څنګه راځو دي شو او څنګه یو دې شو دغه په لستر په څنګه راغې او بیا الته کې आवाज مکو نو اوس ما به پسترګو لیس الخبرو کل معاینه شنیدا کیبو ادمانند دیدا تورا دیدا و یوسف را شنیدا قال اعلم یعنی علم مشاهده میں حاصل شو ان الله على كل شيء قدير او یو قرات ته قال اعلم
अन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दका कि अल्लाह पार सबाने कादिर है। वइद क़ाल इब्राहीम कल चु इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बे रब ज़मा अरीनी कैफ तुह्यिल मौता खुदा मा तखोखा ज़मा खो ईमान दे चिते इह्या द मौत या रजीदा च पस्तर को लगोगी न खुन बोगी कैफ तुह्यिल मौता क़ाल अल्लाह ताला वर्तवी अवलम तुमिन वलिस्तादमा पर कुदरत ईमान निष्ठा काला बला नजी वली में ईमान निष्ठा सल फसल की में ईमान दे वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी दा सवाल में तो कदर नो को चे दमाज़ की इत्मीनान पैदा शि पस्तर को चियो सड़े उसे उगुरी यकीन पैदा कई काला नु खुदा वर्तवी चे खा तजवीद खुदावंदी फखुज़ अर्बातम मिन अत्तैर वाला सलूर मारगान वाला यो वही ताउसु और बल कौन तरवा और बल मारगो और बल कारगो दा सलूर वाला वाला फसुरहुन्न इलैका दा ददान सरा माइला का आदत का चिपी जनी दा मारगान ददान सरा आदत का यादा चिदा कीमा का यादा चिदा उतड़ा सारहु यसूरुहु दा पद्रियो मानो के मुस्तामली की सारहु यसूरुहु सारा यसूरुना सुर और सारा यसीरु दावावियो या द्वारा रादी जो किरात फसिरुहुन्न इलैका फसिर बिकसर स्वाद और यो किरात बिगम्म स्वाद फेल मुश्तरक ते पमानी सलासौ के दसारहु यसूरुहु पमना द मैल कोल सरा स्वार पमना द कत्ता असरा स्वार पमना द ओसका सरा द्रिवाड़ माने के नु कटिकी या खुदा माना ची कीमा का यादा चे जानते माइल का चे वी पेजने चे दो मगदी यादा चे सरुण अदान सर को नूर खत्म का कीमे का फसुरहुन्न अमिलहुन्न इलैका या औसिqहुन्न या क़त्तिउहुन्न द्रिवाड़ा माने मुफस्सिरीन कई सुम्मा जअल या उगरदवाला कुल्ली जबलिन पहर घर बांधी मिनहुन्न दोइदने जुज़अन दा कीमे खपला की गड़ा वड़ा का और ब्याज लगा कीमा पयोगर कीरा और लगा पबल शाम के खुद दुनिया गुरुना दी तो पगरुन बाने बाकायदा दया गए सी कीरा सुम्मा दुहुन्ना और ब्यावर्ता आवाज का कथा बता दन सारा दत्कड़ी उसफूरुन सवारुन अगा मार्ग चितारता आवाज के और आदि दा बुलबुल ना यादा मेना आदत तबाकदा बाद हैवानात बाद परिंदगान खलक दान सरादत की बुलबुल ना खलक बियो अगर पूरा शिता तमेवी था तरंगे खारोगान खलक अदत की तोत्यान खलक अदत की उसफूरुन सवारुन अगर मरगई तो वही चिस्ता पावास्ता तराशी जो दा माना दे चिदान सरे अदत का दा लड़ी लेने की अब और तवे आराधई मार्ग तक संग सड़े आवाज कही दा टोल बा पदे हवा के राशि और द हर परिंदा वखबा दा नूरों ने बेली गयो टक टुक पूरे कारखाना दे देना वखरा दी दादा दा मार्गम तैयार शो और कौन तरम तैयार शो तावसम तैयार शो अगर वख देव बल्ले जुदा के देव अडकी देव बल्ले जुदा के अल्लाह साजिबा मंजरबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दले पदे आलम के फसुरहुन्न इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ली जब सुम्मा दुहुन्न उसफूरुन सवारुन कम परिंदा तो वही चिदा सड़ी पावाज बांधे राजी सुम्मा दुहुन्न यातीनक साया जय बता तराजी यसायन सायन दा सायन मसदर दे लेकिन हाल वाक़ई दे न मसदर कला न कला मबनी लिल फाइल मरादी ओ कला अमाना दा मफऊलम नफसुरहुन्न इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिन जिबाल अर्दिका जुज़अन सुम्मा दून यातीनका सायन यानी सायातिन जाअ ज़ैदुन रकज़न ए राकिज़न वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम मिसाल द इन्फाक द अगा खल्कु चिरा खुदा पलारा के खर्च कई कमसल हब्बतिन पशान द अगा दानी दे अम्बतत सबा सनाबिला चागा दरगुन की वो वगी सनाबिल द सुम्बुलतुन जमा द सुम्बुला वगी तो हुई फी कुल्ली सुम्बुलतिन
हर वगी की में अतो हब्बा सलदानी दी दा में अतो हब्बतिन मुब्तदा मुअख्खर ला ओ फी कुल सुंबुलतिन खबर मुकद्दम दे गनम न गोरई गनम दाना चो करे नो अगे न वो डांडी रौदी और हर डांडी दान तबेल वगे नी वले और नन सबा खुद सुल दानो नम जाते दानी हुई या लका खास से सड़ो करी न दा यो खास न समरा डूडा और ब्यायो डूडा के समरा जरा दानी हुई अल्लाह ताला दा इंसान पलक अमल फजुर्गुन अजरुन ब्यावर कई वल्लाहु युदाइफ अल्लाह ताला दुचन कई चाहते चे वो सवचे दुचन की स्वार लसवशु वल्लाहु वासिउन अलीम 14 ब्या पदो के जरा वर्कनो 2800 अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम कम कसान के खर्चे खपल मालून दखले पलार के सुम्मा ला युतबिऊन मा अनफकू मन्नन या पखपल एहसान पसे पेगूर न कई एहसान जतलाना जो सड़ी सरे नहीं क्यों का बिल्कुल ये रखा दाना के द्वारा दे वर्ते बेशर्म खैरात में दरबार निकड़ोला बात खबरी के ये गौर मोर को कम कसान के अल्लाह ताला परार के खर्च कई ब्यादैन ताबे कई मान फकूपा का खैरात से कड़े दे मन्नन बेगूर ज़बातना कद अहसनत इलैका तासरमा एहसान करो ना बने वे वला अज़न और तकलीफ वर गई लहुम अज्रुम मिन रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ौलुम मारूफुन खे खबरे व मग़फ़िरतुन बखना खदाद सदक़ीना जो फकीर रागे तरना सवाल कई और तासर सनिष्ठ खे खबरे वर सरोका काका सरे ताबाने पले खदाने प्राणी दो मोला दे यार कदर सर रा सरवेन दरने बमी कुर्बान खड़ी हुई तासर सनिष्ठ तो खबर वर तो और बाबा तदामो है बाबा शर्म न दरी सवाल ने क्या बाबा दे बुढ़ा दे हाँ जवानू रटा जवान तो वह लका सवाल नहीं खा ब्रेक तेला ताप कड़ी दी आदे टोपाई ते जो गोला दान ने फिरौन जो कोड़े सवाल क्या का कोई का रोग सड़ी दे पार सवाल लेने पकार दादा ज़ियारतुन मलंगान राशियो बंगड़ियो चोलियो पूरे संडगानी आवई शालती फी बर्री रा का शुक्राना अरे तारिक जान देखो बखी आगा बता पदाई बाने खप दो पूरा बेच कम दोनों बीजा तकल शर्म न दर्दी घर सड़े सवालू न के डाली रवाना दल तना बाकायदा बरी इमाम तपलारा अल्लाह अकबर जैसे कसानु तबन और कहदा ताउन अलल इस्म वल उद्वान ने चियो मलन आगे पैसों लगे रे बंगो चस इस्तेमाले लेकिन हर साइल मराठा जो सरे गुड दे शल्ले वर्क वर्त सीखनीनु कम अज कम खे खबरी वर सरो का कौलुम मारूफुन ख्वगी खबरी व मग़फ़िरतुन बखना खैरुन दा खदा दागा खैरात नायत बवादा चेगे पसरादी पेगूर वल्लाहु गनीयुन हलीम अल्लाह ताला गनी दे अगर तद बंदिगानु दा सदकात जरूरत निश्ते दे हलीमुन द मूजिना द हिकमत पो जबाने आजाब मुअख्खर कर दे वरना पकलिमे द कोने तबा कोले वल्लाहु गनीयुन अन सदक़तिल इबाद हलीमुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू मबातिल व खैरातुन अक़बल पेगूर वल अज़ा व तकलीफ कल्लज़ी का इब्तालिल लज़ी लकचे सड़े बातिलई युनफिकु मालहु चले हर कई माल रिया अन्नास द खुदन दपा यो सड़े दरिया द पारा खल्क पमक के पैसे बल तवर कई वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु पस मिसाल दरी सड़ी यो सड़े छे द नामो नमुद पारा खल्क तखई दम सखीमा नो द मिसाल कमसली सफवान पशान दागे चटियल कानी दे सफवान गट गट हुई अलैहि तुराबुन यो गट कानी दे पागी लेगा खावरा दा और यो तालिमी दा के खावरी की गनम करम पागी की गनमो करे और गनम मरेदार रा दरगुन शुल और जबरदस्त बारान शु पागी गट कानी आगा खावरा सरदा तखमुनु ने लरेका सरदा देखो शाली दो जी बला गनम बमिउशी और चे बारानो शो खुचट चल काणो जानते ते खावरो तो हम कतो वर्दोलो दगरंगी चे कम सड़े खैरात कई और पागे के नामो नमुद कई नो दे नामो नमुद पागे सैलाब बाने अगर करले शिवे अमल दान खत्म कमा सली सफवान हजर अमलस्त हुई मुफरद सफवानतुन अलैहि फसाबहु वाबिल पस्तुरसिदु दगे कानी ता जबरदस्त बारान वाबिल जबरदस्त बारान तो हुई
فترکه صلدا پس پری خود دغه کانه مین خور مور نه دار لا شیء علی لا یقدرون علی شیء دغرنګي دا نام او نمود او شهرت کون کی خلقم چې کمال ورکی دریا د پارا زرای ثواب ورته ملاویږي لا يقدرون على شيء على ثواب مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا خلق چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پارا طلب کولو د خدای دردا چې خدای مان را دي شي وتثبيتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو د ځانونو خپل په خیرات سره ایمان مضبوطی کوم سره چې خیرات ور کوي دغه ایمان سم کړي او د مال څه شي دا خدای الله سخیره ده دا د الله تعالی په لار کې فقیر او مسکین ته ورکوم الله به د دې په بدل کې ما ته نعمتونه راکړي السخاء شجره فی الجنه السخاء شجره فی الجنه سخاء دا په جنت کې ونه ده تا چې نن یو فقیر ته یو روپۍ ورکدان ته په جنت کې ونه ولګونه په صدقې ورکول سره د صدقې ورکون کې ایمان خلکیږي او مال ورته غادرم مخکاري طالبان نمدان کې د سخا ماده پیدا کړي د سخا بخیلی مکوي الله تعالی مال ورکون کې سخا خشه ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله دپارا طلب کولو دلدا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة ددای د ایمان او د خلوص مثال پشان دا هغه باغ ده بربوتن چې پوچته ډیرې وي پوچته ډیرې باغ ډیر کامیابی ربو چرته وي اصابها وابل چې رسیدو دغه باغ تنره باران سخ باران وابل معنا سخ باران فاتت اكلها پسور کو دغه باغ می ویخ پلی دی فین دچن ادي غرونو تاسو کتل فصل د کشمیر او د علاقو ته چې واړه واړه پټي وي او هو چې دا هغه جوار ګوره حیران بچ د کډیر مس پټي وي پس پورا سیګه دې ته زبردست باران مطر شدید وابل معنا مطر شدید فاعطت په معنا دا اعطت پس ورکو دغه باغ وکلها میوه دې فینو دچن فإن لم يصبها وابل او که زبردست بارانونو شو فطلن شبنم کو چرته تلنه له والله بما تعملون بصير الله تعالی پاګه کارونه چې تاسو کوی ډیر خبردار دی فیجازیکم باعمالکم فیجازیکم الله بجزا درکای باعمالکم مطلب دا دی که په خیرات کې کمال اخلاصو د دوچن او که نفس اخلاصو نبیان ته چرته تلنه له ثواب درکای ايود احدكم ايحب احدكم ود يود سمعنا له ايا دوس غني استاد سنت کو لو جنہ اغباغي من نخيل دكجر وانا بنو دانغور تجري من تحتها تجاري بي دلان دي دونو داغه نهرونا له چې وی دغه سړی لرا فيها پرغباغ کې من كل الثمرات دا هر قسمه نمیوي د مدینه باغونه جوړه د مدینه منورې باغونو کې کجوري وي د کجورو لاندې د انګورو بوټي او زه پدې پکې سبزی کرلی وي دنیا پودینا کاغذیان زار شه د مدینه د سبزینا د مدینه منورې سبزی په تمامه دنیا کې ګرانه د دنیا خلک داغه د پودینی وړي داغه د مرچکی داغه د لیمان د دنیا د میوونه په فرق دی الله اکبر او د مدینه منورې د غرونو د ګډو بيزو وخه د ټولو نگرانې د ټولو نگرانې داغه د ساروي وخه چوخري سوره دې باندې طبيعت خوشاله سوره دې نو حالانکه د ونی لاندې فصل لکېږي الله کې باقاعده کجوري می ور سره خوا کې بلا د انګورونو باغونه او زه په دې پکې چې کوم سبزیان د کجورو لاندې کېږي من كل الثمرات واصابه اور رسیدلی وی دغه سړی ته بوډا والے یو سړی له چې تمام ځواني په خپل باغ کې وګالله تمام ځواني په باغ کې لګیا د ازمکه سمای ایوی کوي ګوډونه کوي کانی تیوباسي
بیا د کجورو بوټي راړل هغه پکې وکړل انګوري پکې وکړل بلا میوي پکې شو دا سړی بوډا دی او واړه واړه ځاوني دي ځاوني ډېر واړه دي او ناڅاپه په دغه باغ باندې یو چړک پرېوتو او باغ ورته ټولو سوځولو دی به څومره خفه ها دی به څومره خفه ځکه ځامن هم ډېر واړه دي د کار نه دي اوس به دی څه کوي دقه رنګې د آخرت پرد چې یو سړی به د دې تمه ساتي چې ما ته به زما د دنیا د هغې خیراتونو صدقو میوه حاصلېږي لیکن هغه په دنیا کې د ریا او د سمت په اور باندې سوځولي ور اسپني ورته الله تعالی څه زبردست مثال ورکوي آیا دوست ګڼي او ستاسو چې وي هغه لره باغ جنت منه بستان من نخیل وعناب تجري من تحتها الانهار له وی دغه سلیل را په دغه باغ کې دار قسمه میوي وقد اصابه الكبر حال بتقدير قد او دا احدنا ايود احدكم ادي حال کی چې رسیدلی وي د بوډاواله وله ذریه او د بچی دی ضعفاء او کمزوري فاصابها پس ورسیدو دغه باغ ته اعصار یو زبردست سیلی حالانکه بوډاوالی کې د باغ ضرورت ورته ماشومان وړي دي اوس په تیارې کجوري او تیار انګور داغه نه خړل لیکن دقه وخت راغی اعصار ريح شديده او فيها نار عليك تندرم را پریوتو فاحترقت دغباغ ورتو صدولو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في فناء الدنيا وبقاء الآخرة لعلكم تتفكرون في فناء الدنيا دا دنیا فنا کی دن کی دا آخرت اغیت خیال کول پکار دی یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا خرچ کئی من طیبات ما کسبتم دوم دو اغنا چه تاسوی گٹئی دا اللہ پلار کے خشے ورکو اعلی شے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اصول دا کامیابی دا اللہ پلار کے خشے ورکو اللہ اکبر الصدقة تدفع غضب الرب الصدقة رد البلاء دا زمیدار نگوری زمیدار ټولنه خیرات کوي مرغی امراضی دا فصل نه خوري د خلکو ساروی مراشي غلم راشي زمیدار خپې ابلی خپې لګیا ده پټیو بکای پکې ماران او لمانان پراتی الله تعالی محفوظ کوي دا خیرات برکت ده خیرات انفقوا خرج کئی من طیبات ام دو غنا کسبتم چه گٹئی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا ما کسبتم غشے چه گٹئی پا تجارتی کپا زمیداری یا ایوها الذین آمنوا انفقوا خرج کئی من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم اور کئی دا آغا فصلنا چه منگ در تروستو دزمکینا زمیدارا چې د ځمکې نه د ټیپرو مولوي شوي هغې کې به م عشر ورکوې عشر که باراني ځمکه وه نو لسم من به ورکوې او که ارټي وه شلم من به ورکوې امام صاحب دپاره دلیل دی زار شم د امام صاحب نه استدلال بالقرآن کوي د زمیندار د ځمکې نه که لږ ووتلو که ډېر لسم او شلمه برخه به ورکوې جمهور علما وایي شفافه او حنابله چې لیس فیما دون خمسة اوسق صدقه یو سبزی چې د 5 وسقو نه کم یې هغې کې عشر نشته 5 وسقه 80 ساعه دي او دا بلاش چې کوم نه یو وسق 80 ساعه دی نو 300 ساعه شو یعنی چې شلو بنو نه کم یې ګویا هغې کې څه نشته نو فقیر به بیا څه کوي قاضي عطیه سالم د مدینې منورې قاضي و الله دې په قبر انوار او برکات نازل کړي زکات مستقل کتاب لیکلی د امام ابو حنیفه قول ته ترجیح ورکوي چې دې کې د امام صاحب قول ښه دی هر شی چې د ځمکې نه وځي لږي او که ډېري په هغې کې عشر شته دی او لیس فیما دون خمسة اوسق دې نه مراد وسق ته تاجر دی یو سړی د غلې تجارت کوي او د سره غنم دی او 5 وسقه دی او کال پې تېر شو نو زکات به ورکوي ځکه یو وسق هغه زمانه کې د 40 روپو نو د 5 وسقو 200 روپۍ شوي هغه زمانه کې 200 روپۍ یقینا نصاب دی وعلى كل حال ومما اخرجنا لكم من الارض قرآن کے بل دے رہا دی واتو حقه یوم حصادی مطلق تے
वला तयम्ममू मकस कोई अलखबीस बेकार शे पकड़ खांशिन वर्क तालिब ते वर्क ना खशे वर्को वला तयम्ममू मकस कोई नाकार शे मिनहु तुनफिकून च खर्च कोई वलस्तु पखपला बे ने तासो बे आखिरी कता तसुदा सा पकड़ दर के वावे अमख पे और तोली चले कदा मुर्दा खोड़ दे देते कब चला गंदा पकड़े मातराड़ी इल्ला अन तुगमिदू फी मगर चे शंपूशियों के बाली खला चकमदानो चे शंपूशियों की गवांडेली और सा पकड़े और कड़े दा डेरा हयाना की अग और तो उनकी रोग नेवाड़े और बाली खला डेरा तो चश्मई दास खा पकड़े मातरा के दानी पखपोलो बचो खरवा ना वापस की वर्ता कमाल देना खुद सा बूझ इल्ला अन तुगमिदू फी चे शंपूशियों के जल्द के अदा खाने और बाबू मर दे खुदे दो बखी एर पाक छड़ो चरता था गरीब पर ख्याल लू तालिब ते बेसे पकड़ और कड़ी आप छड़ी से कतले बुई तो दोनों दड़ा खाने पर दरवाजे और तला से सारा पास तो पूरा जड़ रंग यार हुआ तालिब तक से और कौन तालिबान हम डेर मस्ती बयान का रख दे छत्ता बल दे बदे अड़ो लो तो पाकिस्तान नक्शे और तो देवाल जोड़ा करे अशैतान यअदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा शैतान तासता यरदर कई द फकीर फकीर ने मुयरे के फकीर तमोल को जबर सुकुम वादा यअदु वादा मना वादा का वला वादा यअदु वईदन यरवल الشيطان يخوفكم शैतान तासु यरई न फकीरइन यानी कदा खुदे पलार के मोर को फकीर बचे व यअमुरुकुम औ तासु अमर कई बिल फ़हशाए द बेहयाई द बखीली से बखीली कवा वल्लाहु यअदुकुम अल्लाह ताला तो सरवादा कई द बखने मिनहु द खपल तरफना व फदला द मेहरबानी वल्लाहु वासिउन अलीम युतिल हिकमता अल्लाह ताला वर कई पोया मन यशाउ चाहता चे ख्वाखशी द दिन पोया वर कई और दा पोया वर कई चदा अल्लाह परार के वर्कड़ा पकारी अस्सखाउ शजरतुन फिल जन्नह पता ही वर्क से सदका के डेरे फायदे दी और बाद वही हिकमत न मुराद मारिफत बिल कुरान ने चौसड़े पर कुरान पूछी और नासिख और मनसूख बेजनी मुहकम और मुतशाबिह बेजनी वमन युअतल हिकमता क्या सचवर पे हिकमत फकद ऊतिय खैरन कसीरा अगर तवर पे सो खैर कसीर में बदी मुला पदेश के चला हिकमत ने कहला मैं बदी बार के नाजिल ले वमन युअतल हिकमत फकद ऊतिय खैरन कसीरा मैं बदियो सदरा वाला तदीर अखबला मैं बदियो सदरा साबित है वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब और नसीहत ना हासिल है मगर खावंदान दा अकल असल की यतज़क्करून है नागती पजाल बदल शोदाल पजाल की मुदगम शो वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन और अगर से चितासु खर्च कवई द नफ़क़े न ज़कात वर कवई सदका वर कवई औ नज़रतुम मिन नज़रिन या योशे नजर कवई फ़इन्नल्लाह यअलमु अल्लाह ताला पे जनिया गिलरा वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार कले योशे मातूफ लगे की जिक्री न मातूफ की बेहमी जिक्र को कले योशे जिक्री न मातूफ की कले योशे मातूफ की जिक्री न मातूफ लगे की मत जिक्र कवा दल की चकंदन उड़ालो फ़इन्नल्लाह यअलमु औ नजर तुम पे मातूफ ठीक है फ़इन्नल्लाह यअलमु रानु मखनी की मरा वाला असल के दास दे वमा अनफ़क़तुम मिन नफ़क़तिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहा फ़इन्नल्लाह यअलमुहा अल्तबहावी और दिल तो चूंकि नजर दनो नजर मुज़क्कर दे तो कला इक्तिफा पर मातूफ होने लेकी मातूफ के रशे में जिक्र को कला इक्तिफा पर मातूफ उसी मातूफ होने लेके में जिक्र को इबारत बाशिशु वमा अनफ़क़तुम मिन नफ़क़तिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहा औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार और निश्चित ज़ालिमान दा पारा सोक मददगार दादा यअलमुहु ज़मीर दा पे एतबार दा मा सर राजी दे वमा अनफ़क़तुम नो लफ़ज़ दा मा मुज़क्कर दे यअलमुहु के दका ज़मीर दा मुज़क्कर राड़े लका तस्वीर सबे मुअल्लक़ के फतूज़िहा फल मिक़रात लम युफ़र अस्मुहा लिमा नसजत हु मिन जनु अदहु ज़मीर में एतबार मादे
इन तुब्दु सदकात कतासु सरगंद वर्कवई खैरातुना फनिअम्मा हिया फनिअम शैउन हिया यो सड़ी सरगंद ज़कात वर्को तालिबा वाला 10 रुपए दाम टिकता और दे पारे सरगंद वर्को चे नूर मालदार खलकम दमाल न ज़कात बासी तरगीबन लिन्नास चे सड़े पर सरगंद बाने ओ शे वर्की औ व इन तुखफूहा औ कपटी वर्कवई अलफुकरा व तुतवा वर्कवई फकीरानो ता दा ब्या खला पटा चे वर्के नु रिया पके निष्ठ पटा चे वर्के नु व्यापक सरगंद दे वजन वर्कोल चनूर खल्कु तम तरगीब वर्के चलका वर्कई दा अल्लाह पलार के पैसे और पटा दी वजन चे दरिया न खबर पाकशी नु दाम खरा हदीस के राजी था ना सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु उतनदी चागबद आर्श पसूरी की और पदागरत बल्ले सोरे निश्ता लेकिन ना उतन बपसूरी की आगा इमामुन आदिलुन यो आगा बादशाह चे आदिल लका खुलफाए राशिदीन लका उमर इब्न अब्दुल अजीज लका सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लका आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि हारून रशीद खुद बादशाह और बल शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह यो ज़ान दज़वाने ही ना इबादत के लगे आदे मशगूल है और बल वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि दो मलगरी दिले अवल सरे दी वजन मीना दा चला दे कुरान हाफिज दे और बल वयरा देश पे न तहज्जुद की दी वजन अवल सरे मीना दा दी दा कसान मम दा अर्श पसूरी की और बल वरजुलन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद बलगा सड़े चिड़ी द जुमा सर तड़ले अलका बांग होने दे शिवे अलका द मुस्लिम होने दे जुमात न ला तले नहीं छिबिया जुमात तरा दी जुमात किडेर खुशहाल है द मोमिन सड़ी उड़ा चाने वाले जुमात की ये सोच चिता दन न प्रीति सोच चिता दन न प्रीति तना की तमराशा करना तमराशा मुदु कर न बाद खलकु द जुमात सरा बिल्कुल उड़ा आगा तड़ले शिवे और बलगा सड़े दे ज़करल्लाह खालियन यो सड़े आवाज यो मकान किरे और सरगु के ख्याल यो जाड़ी बलगा सड़े दे चिदातु इमरातुन ज़ातु जमालिन व मनसबिन या वे खश्ता खज़े दलुई सड़ी लुरदा और यो सड़ी ते आवाज को चराशमा सरा मख्तूर का अवर ते घर कशिदा खु गुनाह जुर्म दे और बलगा सड़े चगयो सड़ी ते खैरात वर्कू और दा से पट वर्कू चिदी किन लास तम पता न लगे चिदा पखीला क्या तसवर कर रोग ने यो सड़ी ते जेब के वरो गुंडोली न दाम चकम ने डेर लुई सवाब दे दी क्रिया निष्ठा न कम यो सड़े च बसरगन नवर कई खैरातुना फनिअम्मा हिया निअम शैउन हिया व इन तुखफूहा व तु'तुहा अल फुकरा फहुवा खैरुल लकुम तीन दा मालूम छ इख्फाउ सदक़त अफजल मिन इज़हारिहा वयुकफ्फिर अन्कुम मिन सय्यातिकुम अतुत्फि असदक़तु तुत्फि गज़ब अर्रब वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर।